د روژې مبارکې د مسایلو په سلسله کې نن یو بله مسأله تاسو سره شریکو قدرمند مسلمانانو، او د دې مسلې په باره کې ګڼ شمېر ملګرو پوښتنې هم رالیږلي دي چې د ټولو د پوښتنو هم همدغه یوازینی هدف دی چې آیا د سیګرټو چیلم او په نسوارو سره روژه ماتیږي او که نه. قدرمند مسلمانانو، روژه الله جل شانه فرض کړې ده په نارینه ښځینه بالغ باندې، نو هغه څه شرایط او ضوابط لري. نو روژه وایم دا ته چې مثلا سړی ځان وساتي د مفطرات ثلاثو نه، چې هغه څښاک شو او خوراک شو او څکل شو، همدغسې جما کوروالی شو. نو د دې سره مشابه چې څونه اشیا دي باید د ټولو نه سړی ځان وساتي. نو سیګرټ او چیلم څکل او یا د دې ترڅنګ نسوار خوله کې اچول، په دې سره روژه ماتیږي قدرمندو. نو په دې سره بالکل روژه ماتیږي، ځکه چې د سیګرټو کم لوګی دی یا د چیلمو کم لوګی دی هغه بالکل بدن ته ښکته کیږي، معدې ته رسیږي. او ترڅنګ یې همداسې نسوار چې نسواري واچوي، نو دا یقینا د غذا نه هم درته ډېر فایدهمند وي او مفیدي. ځکه نسواري به تاسو کتلی وي بیادبي دې ډېره معاف چې حتی بیت الخلا ته هم ځي، خو چې نسوار وانه چوي نو بیت الخلا ته تګ هم پې ښه نه لګېږي قدرمندو. نو نسواري غرضي خبره دا کومه، نسوار چې دی دا د غذاو متبادل ګڼي، دا د غذا نه هم دوی نسوار ډېر ښه ګڼي او ډېره فایده ترې اخلي او ډېر مفید دي ورته. نو چې د غذا متبادل ګڼي په دې سره بالکل روژه ماتیږي. نو غرض د مسئلې دا دی په سیګرټو سره، په چیلم څکولو سره او په نسوار کولو سره دې ټولو سره روژه ماتیږي. هیله ده چې دې شیانو نه ځان وساتئ او داسې نه چې تاسو په خپله اجتهاد کوئ او په خپله ځان سره مسائل جوړوئ. ځکه دلته یو نسواري سړی ما سره خبره وکړه چې مولوي صاحب دا خو مونږ صرف خوله کې اچو. نو دا چې تاسو خوله کې اچوئ نو دا د لاړو په شکل کې دا ښکته حلق تمځي. دا طبعا انسان دا حلق داسې دی چې دا لاړې بیرته داسې ښکته ور روانې وي حلق طرف ته. نو په دې سره غرضي خبره دا دی چې روژه ماتیږي. هیله ده د سیګرټو څکلو څخه یا د چیلم څکلو څخه یا د نسوارو کولو څخه اجتناب وکئ، پرهیز وکئ، او داسې نه چې تاسو پوه هم نه او روژه مبارکه مو خرابه کړي، فاسده کړي وي. ځکه که یوه روژه تاسو فاسده کوي، خرابه یې کوي، نو حدیث مبارک دی که د ټول عمر روژه هم ونیسئ بیا د دغې یوې روژې ځای نه نیسئ. هیله ده چې دا مسئله نورو ملګرو سره شریکه کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.